وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اپ وزیرستان د سیوري لاندې شمالي وزیرستان کې د وجیرې ګلونو په نوم درې ورځنۍ ننداره یعنی کلتوري میله د پرون نه پیل شوې چې ځوانان بېلابېلو سیمو ته سره د ډولونو درومي په لارو حجرو او میدانونو کې ګډهګانې او اتڼونه کوي چې ډېر په مینه خلک پکې برخه اخلي. و میشه مشورونه مخشه دا پروگرام کړو پس پرلیشه د درخل نه ودا سٹارټ هو د ملکشدر پر میشه په هغه سلسله سروتلی چې د کلی د مسایل نه خبر شي او په د کلی شه مینا محبت زیات شي اتفاق زیات شي او د خوف او هراس چې کیم دا ماحول دا ختم شي میشه د خلک ته خوشي ورکول غوړي امن پیغام ورکول غوړي. د یوت اپ وزیرستان صدر نور اسلم خان داوړ وای د وجیرې ګلونو ننداره د وزیرستان پخوانی روایت وو چې د ډیرو کالونو نه پس دوی یو ځل بیا دغه روایت په لومړي ځل باندې راژوندی کړی دی چې کله د موسم بهار راتلو د وجیرې ګلونو چې کله جواد شول په غره باندې د مو پلور نیکوي د ثقافتي میله کړه میره د یوت اپ وزیرستان ځوانانو د فیصله وکړه چې ویل نه د خپل پلور نیکه د روایت د ثقافت چې میره زمدي کی دا د امن پیغام دا د زمدون پیغام دا د محبت پیغام دا. د دغه کلتوري میلې په دریم او اخري شپه په میرلی کالج باندې یو درانه مشاعره کول شي چې ورپسې به د ټنګ ټاکور پروګرام هم وي په کوم کې بچي د پښتونخوانو مغوړي سندرغاړي برخه اخلي. یاد دی وی چې وجیرې ګلونو په نوم باندې میله د هغه وخت نه لمینځه تلې وه د کله نه چې په وزیرستان کې ډول اتڼ او نورو کلتوري هلو ځلو ته په سپک نظر کتل شروع شوي وو. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، شمالي وزیرستان.